تیرا ته تللی پیروز خیل و اجتماع ته چې واپس راتلم تیراوال لګیا دي تیراوال بسترې په اوږه دي هلکه څه کوئ څوک وایي چیلې ته روان یم څوک وایي سیروزې ته روان یم ما ملګرو ته ویل دا وګوره دا هغه تیراوال دي چې سړي نه بیا جامې وویستې چې ویل که راغلی به هغه بیا مې پکې لمونځ نه کېږي نو هلته مې یو خبره وکړه جلسه کې ما وی چې زمونږ یو درې عزیزانو نو په لاره روانو شپه پې راله نو د وظیفې کولو چل نه ورتلو دا خو دې مولیانو ته دوا کوئ دې تبلیغ والاو ته دوا کوئ دې خلقو ته دعا کوئ چې نن کلمې درغلې منځونه درله خدای مو پېژنده مونږ خدای ته به څه وي خلای وی بم که نه خلای مونځ ته به م څه وي لمونځ سبحانه به م څه سبحانک اللهم سبحانه وی بیا که نه الحمد ما په دې تیرا علاقه کې یو ملا پسې مونځ کول اوس مونږ باندې ولاړ چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیهم ولا الضالین امرګری راته و چې دا څه کوي مالدا تیراوال قرآن دی مولا مې د لاسه ونیو چې دا څه کوي کور دې وران شه ما ته وایي چې مولانا صاحب که څه ټکي مې زده کړي وم چې دلته رالم رانه هیر شو وشو دغه سره راپسې ولاړم دغسې یو زه ورته مخکې م دغسې چل کړم نن د بخاري درس ستا په باړه کې کېږي د مسلم درس ستا په باړه کې کېږي د قرآن ترجمې ستا په باړه کې کېږي ستا په تیرا کې نن قال رسول الله ویلی کېږي دا د دې خلکو برکت دی کني مال تاسو هغه نه وئ چې په لاره درې روان وئ شپه پې راله پراته دي یو له خوب نه ورتلو راپاڅېدو او داسې وکړو چې یو مونځ به وکړو چې مونځ یې وکړو چې یو یې خدایا یو یې کافر دې شم چې یو یې خدایا یو یې کافر دې شم چې یو یې مرګري مې وده دي اوزه دې یادوم یو یې خدایا یو یې مرګري راپاڅېده وی چې خونه دې ورانه شه چې ته یادوې دې مو شیطانه وې تا څه لاکې دا زخله مونږ هغه خلک زما د وړوکوالي زمانه کې وړوکوالي کې زما نیکو امام له جمعه ته ورشي واملو سمخ کې کېږه قسم په خدای دې زما نیکو چې منځو شو مولا غریب ټوخېدو وی چې نن خو پکې دې کاټي غوندې غرنتې دی دا زمونږ د مولا روجو تراوله به مولا ونیو چې تراوی به اختر به وشو چې ملا صاحب شتا په مخه دې ښه که نه نو دلته خو د جیوار نه دي کارلي اثر صاحب یې سما ته ګوډه ورکړو دا طالبان به د ښار نه غرونو له د روجې امامت لتلو په دې نه پوهېده چې د تراوی امامت ډېر ضروري دی که د فرض مونځ امامت ډېر ضروري دی په دې چا پوه کړئ د علماو پوه کړئ د طالبانو پوه کړئ د تبلیغي جماعت برکت پوه کړئ دغه وګوره نن کم بزرگان چې وایي چې تبلیغ والا ښه خلق نه دی هغې کې چل درته وښیم اره جګړه واردې شي اره خو د خېټې جګړه نه اواریږي په دې خبره پوهېږئ ما ته ګورئ کینو چې مه وایئ ما ته ګورئ اره جګړه واردې شي خو د خېټې جنگ نه اواریږي ستا او زما چې په خېټه جنګي که نه دا نه اواریږي تبلیغ والا دې خلکو ته پته ده چې دی قرآن او حدیث دې قوم ته ښیي ټیک شو څه شی ښیي ورته څه ښیي قرآن او حدیث ورته ښیي خو فرق پکې دا دی چې تبلیغ والا قرآن او حدیث د خدای په نامه ښیي
څه اشاره کوي د خدای دا زه چې څه وایم غلط خو به نه وایم تاسو متعلق ما ته ګوره ما ته چپ تبلیغ والا قرآن او حدیث خلقو ته مفت خی ٹھیک شو دعا ورته مفت کوي او دا بزرگان خلقو ته دعا یا د دین یو ټکی په پیسو خی کوي کنه کوي چې لاس موټه دې نه ورکړي چې قربان دې شمه داونه به منو بس دا څور خدای دې کامیاب پوری کې مواسکټه چولې مونږ پوری کې کمیس نشو ګرځولې پوری کې واسکټه چولې ځکه چې دا د خدای د قمقل ورپسې راځي کنه داونه به منو بس داسې نو تبلیغ والا دین مفت خی او دوی په پیسو خی نو د دوی دکانداری په خرابېږي ما خبر پوهیږئ د دوی دکانداری په خرابېږي ٹھیک ہے بس نو عرض میں داو چې د دوی دکانداری په خرابېږي دا ځکه وایي چې دا بسترو والا لا د امریکې نه پیسې راځي دې بسترو والا په امریکا کې خلک مسلمانان کړي دې بسترو والا په روس کې خلک مسلمانان کړي دې بسترو والا په چین کې ما ته وګورئ د چین یو وفد راغلی او د چین پکې یو مولاو نو مولا ما ته وایي چې یا شیخ فذهب معي الى السوق انا اشتري المرقات شرا مشکات ما سره بازار تلار شه د مشکات شریف شرا عالم ما ورته ما تفعلوا بالمرقات په مرقات سکه ما ته وی انا ادرس المشکات في البيكينج زده چین په دارالخلافه کې د مشکات درس ورکوم اذا فرغت من الدرس انا اشغل في التبلیغ چې د درس نوزګار شم بیا په تبلیغ کې مشغول شم 10,000 چینیان می مسلمانان کړي دا د چین وفد راغلو د بنوري صاحب مدرسې ته زور سراو د امریکې د انجینیرینګ کالج الکان زمون جماعت تراغلیو چيله تا پښتنه مې ته وکړه ماته وی چې مونږ د اسلام سټډي وکړه مونږ په دنیا کې داسې خوان په بل مذهب کې ونلیدو لکه چې په اسلام کې دی دا د تبلیغ برکت دی د مولانا الیاس رحمت الله علیه کوم ادا خدای ته قبول شوی وا په 1400 کال کې چې کوم کار عمومي سطح باندې الله د دې سړی نه واغستو داسې د بل چا نه دی اغسته زما په خبره پوهیږئ نو عزیزانو عرض مې داو چې ګل سره ازغه خوې کړه کنه دا ګل سره ازغه وی تبلیغ والا خدای د پاره دی بستر ورته څوک غورځي کنزلې ورته څوک کی بدرد ورته څوک کی دوی ورته دعا وکي نو یو خو په باړه کې چې کوم اجتماع کیږي تاسو ته د مبارکي او داغه ډېر لوی اثر دې جنواله تر تیرا پورې او دې جنواله تر پاړه چنارا پورې په دې علاقه او په دې دنیا د دې ډېر لوی اثر دی او خدای دې د دې نه زیات توفیق درکړي عزیزانو بل خبره دادا چې زمون دا ډله جمعیت العلماء اسلام نوم دی څه نوم دی جمعیت العلماء اسلام یو ډله بل دا چې هغه کې لږ لفظونه لاندې باندې دي جمعیت العلماء اسلام او جماعت اسلامی زما په خبره پوهیږئ جمعیت العلماء اسلام دا هغه ډله دا چې کومه ډله شیخ الهند جوړه کړې وا مولانا مدنی سرپرستی کړې وا او هغه نه بعد مولانا مفتی محمود او غلام غوث زروی سرپرستی کولا او سیف الرحمن سرپرستی کوي دا ډله دا ان شاء الله
په ټول عمر کې نه خرڅ شوي دي او نه به خرڅ. جمعیت چې کم ممبران خرڅ کړي ستاسو د باړې یو وزیر صاحب پکې و څه نام یې و ملک ورس د باندې قرآن ورته په سر کېږي چې دا منډۍ لګېدلې وه د جمعیت العلماء اسلام ممبرانو ته څوک نږدې کېدی شو قرآن ورته په سر کېږي. زمونږ د درې چې کوم ممبرو 2 ځایه خرڅ شو. اول د نواز شریف نه روپۍ واغستې او په آخر کې راغې غټه سوټه غولې د بېنظیرې مخې ته وکړه. مړه نو دې له خو به څوک ټینګ شي دې ویړ کېله غټه سوټه غولې هغې ته وکړه. دې د اوس قوم ته بیا 100 کال ولاړو. درېوالو ته مې وی چې تاسو د امیر صاحب په بم ولګئ دله به بیا ووټ ورکوئ. دې شرمېدلې ده چې دا بیا به مونږ شرموي. 2 ځایه زما عزیزانو د جمعیت دا سپینګیري او دا لویو کمیسونو والا 2 کروڑه روپۍ پیشکش ورته وشو. 2 کروڑه یو ممبر له چې پیسې وروړي وی دا 2 کروڑه روپۍ خو پرېږده خو یو بل ټکی ورته وکړه درته اوس ویلی نه شم. ډېر خوندناک ټکی کړی و او اوس ټایم نه دی ځان له رانه تپوس کوي نه دی ټایم خبره اورئ. نو هغه ورته ووي چې پیسې او دا ګیره خرید کول. ځینې مولیان پکې وو درباریان هم وو. ځنګل خو د هر قسم حیواناتو مرکزي کړه. داسې مولیان هم پکې چې نن 4 پیجارو ورسره ولاړې دي 4 داسې هم پکې شته چې په کورونو باندې 1 کروڑ روپۍ ولګولې. پلارانې د معمولي جوماتونو امامانو او صاحب چې ډیس جوړ شو ورشه 1 کروڑ روپۍ په کور. ما 50 کاله په پیښور کې تیر کړه. 50 کاله ما عمره مشهور په دې صوبه سرحد کې څه چې د پاکستان کې نشته څوک په دې مولاتوب کې د 10 مرلو نه مې 12 کور نشته. خیال امراغه راشي بینک مو ګورئ او کور مې مو ګورئ او اجره اډشتنه ملمته سوال کوم چې خدای مې راولي. دا مولانا فضل الرحمن کلوی کور ته در سره روټای ته زمال وروره مونږ ځان له په میچ پخو تا څوک دغه کولی شي پوه شي. بیټه مټیم دی روټای موټای نشته. هر څه زمونږ په میچ دی. سوداګیری کو تجارت کو ځان له روټای پیدا کو. د بادشاه پروام نه لرم چې چاله مې خوښی له سته ورو شغوم. د اوس خو د سړي نه دا شی جوړی کنه. تاسو ټول داسې کوي لږ داسې کوي د اوس د سړي نه دا شی جوړی چې زه درته داسې نه کوم. زه ستا پروا لرم په دې تحصیل کې به تاسو دړی چینې دپاره تحصیلدار ته وی چې قربان دې شم ته دې مو مور پلار یې وی به هم که نه. زمونږ د کوواټ تحصیلدارو زه ناستم ورسره څه دستخط مې ترې اخیستو او یو سپین ږیری راغی تحصیلدار صاحب سلام علیکم. وی به که مو مور شي خو ټیک ده د پلار ښځه به مو شي و پلار خو مو نه ده د مو خو پلار بل ده. خیال امراغ داسې وایي ورته که نه ته د مو مور پلار یې قربان دی شم. پله مزدوري کوئ لوږه تېره کا تنده تېره کا نهر مړ شه بچی دې نهر مړ کا خو هغه ایمان پیدا کا لکه په غزوه خندق کې صحابه کندې کنسته خپل کافر ورته راله چې دا اسلام دی چې کندې کنئ او نن څو ورځې وشوې چې روټۍ درته نه ده میلاو. دا اسلام دی. نو هغې ورته سرونه د مورچې نه راوویسته او ورته وویل چې نحن الذین بایعوا محمدا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجهاد ما بقینا ابدا. مونږ د پیغمبر سره بیعت په جهاد کړی چې سر به قربانو. مونږ پیغمبر سره بیعت په روټۍ نه دی کړی. ایمان پیدا کوي او د جمعیت العلماء اسلام ملا به مضبوطوي. پارام به ترغې نه کینو په دې ملک کې. والله که دوی عمرانه پارام کینی
پتخته به شرموم. دا فل رحمان ورته لګي پاودس کې خبرې کوي، زه پتخته شرموم، خزې د دوی شاملات دي، والله کې خزې پرېدم نه. ته پوه شې په خبرې؟ لوڼه شاملات دي پرېدم نه. دا مرګ او ژوند مې د خدای په لاس کې دی، خدای پیدا کړی مو، خدای به مې مړ کوي. هلکه چې ما خدای مړ کوي تاسو مې بچ کولی شي؟ تاسو دا تپاسه دا تشتوړي تراکه دا څه شی دی؟ ته څه ټوپک ول دا تشتوړي څوک بچ کولی شي؟ دلته مونږ لا څومره دروند دی بیړی غرکشه مونږ سه دا تشتوړی ما بچ کولی شي؟ کومه شپه چې زما په قبر کې وي په دنیا کې کولی شي څوک؟ ټیک ده، خدای پیدا کړم، خدای به مې وجني، خدای به مې ساتي، خبره به صحیح کوم او دا زنتلا کی برانا په آرام خوب نه کوي. نو د دې جماعت نوم څه دی؟ جمعیت العلماء اسلام. نو نور ډلم در کې لګیا دي، کوشش کوي. خدا یاد لره چې کوم علما د دیوبند سره تعلق لري دی وخت کې هغه علما سره برابطه او تعلق ساتي، ځکه په مليانو کې بعضی جنجالونه راوتی پته نه لګي، هغه سره به تعلق ساتي. وخت درته ملاویږي تبلیغی جماعت ته وخت ورکوي، د دغه نه سیوا سپا ورځ منځ او 10 منځونه صحیح کوي، منځونه ټیک کوي. الله پاک دې توفیق درکړي. او دا یو څو ماته ګوډه خبرې وي، زستا سو عزیزم پازیزدارای مې دا مشورې درکې چې تمه او لالچونه پرېږدئ. الطمع يسير الاسد ذبابا. تمه داسې ظالم شی دی چې د زبرینه مچ جوړ کی. باقی ستاسو چې کومه کمیټي جوړه ده دلته په دې باړه کې کمیټي شته، دې کمیټۍ کې علما دي، د دې علماو ملا مضبوطه کوي چې په دې باړې او خیبر ایجنسی کې شراب، زنا، پوډر، غلا، جواری دا یو آرام توپ درنه په دې ایجنسی کې پاتې نشي. ٹھیک شو؟ دا غریبان خو پوه نو لکه مولانا فضل الرحمان صاحب تاسو ته ویلې چې تاسو ټول به مونږ سره وګه په وګه یو ولی په ولی به یو کنه جی. نو اسه ما ته خندار آله چې دا خبره مونږه گورنرانو تم کوو او دې پټکی باندې دوکه نشي، دا پټکې دوی گورنر تم پسرای او دې وزیرانو مزیرانو تم پسرای را پسرای. نو اسه نه چې ته په دې کولا چرته دوکه نشي، دغه برج دوی یار چاته ساتلې ورته په سر کې. تاسو خیال راغی عزیزانو؟ زو تاسو سره پویګو یو خانو خان نوکر ته ډیر تنګو، نو د نوکر خیال کو چې دې سړی نه خو ځ خلاصېږم نه، خراشه د زړه په یخ کا. نو خان په کوټه کې ناستو، دا نوکر ورننوته دی او خی والے چې والے د خان لارو تانه ته راپورټ وکړو چې زه د نوکر والم. نوکر پولیسونی وہ عدالت کے پیش کو چې د خان والے دے. نو مجسٹریٹ تاغا نوکر وہی کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ملازم اپنے مالک کو مارے. اس کم بخت نے مارا بھی مجھ کو اور رپورٹ بھی مجھ پہ کی. وے والم زو رپورٹ ہم پماؤ. عدالت په دماغو کې رااله چې دا خو رښتیا وي. خان ته وایي چې زر ته معافي وغواړه د نوکر نه، کینی اوس ته جیل ته لېږم. او دې موالو دا غریب او رپورټ ته په دو کو. نو خان چې معافي غوښته د نوکر نه، نو نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا. معافی خو در نه غواړم، خو د کوټې دننه خبره چې دا یا ته پوهېږې او یا زه پوهېږم چې والی دې زه یم ظالمه الټه معافي هم در نه زه غواړم. نو هسې ویما چې ہمارے اندر کی بات تم بھی جانتے ہو اور میں بھی جانتا.
عزیزانو زمون د ملک ټولې منډې ترړې او دوړ دوب چې دی خدای د پاره نه دی. مونږ سره یو ځای چین آزاد شوی دی، یو ځای خپل ملک لای د خپل مذهب قانونم جوړ کړو او خپل مذهب هم په ملک رایج کړ او ملک خود کفیلم کړو. داسې ملک کړو چې نن امریکا او روس هم تیاری. ټیک شو؟ مونږ سره بلکې مونږ نه رستو آزاد شوی دی. مونږ سره یو ځای هندو آزاد شوی دی، هندوستان یو ځای. ورشه په هندوستان کې وګوره د میخ نواله تر هوایي جهازه پورې او د میخ نواله تر بحري بیړې پورې تمام نظام د ملک چې دی د هندوستان خپل جوړ کړی شي. موټر خپل جوړی، لارې خپل جوړی، ټینک خپل جوړی، توپ خپل جوړی، بمونه خپل جوړی، هوایي جهازونه خپل جوړی، بحري بیړه خپل جوړی. پاکستانیان د اورمړو خردي خپل کونې ګرځي، تر اوسه پورې میخ نه دی جوړ کړی. د دې بې غیرتو تماشې تاسو پرون په دې باړې مارکیټ کې کړي دي. پرون چې دا نن خدای وران کړو لاړې مزې درنه آیات آباد ته لاړې. په دې مارکیټ کې پرون تاسو تماشې کړي دي چې هغه بړوا بنو چې مازیګر به ښځه دې باړې مارکیټ ته نه راوسته به که نه؟ او په دې باړې مارکیټ کې تاسو په دکانونو کې ښه کټي هلکان ورته کېنولي. دا خلق به ملک جوړی. نن همغه خلق په دې حکومت ناست دي چې د چا ښځو به د دې باړې شاپینګ کولو، د چا ښځې د آیات آباد شاپینګ کوي، د چا ښځې د صدر روډ د ګوره بازار شاپینګ کوي. هغه خلق نن هم په دې حکومت ناست او دې د اوس قوم ووټ ورکړی. ٹھیک شو؟ نن تاسو قبایلو ووټ چاله ورکړی په 8,000 او په 10,000 روپۍ. پوس پرې کړو تاسو 8 او 10,000 روپۍ اغستې دي که نه؟ او چپ چپ کړه نه چپ. استاسو مشران نه دي چې چاته ووټ خرڅ کړي؟ استاسو مشران نه دي؟ تاسو جرګې نه کوي؟ خبره واوره پرېږده. ما درته ویل ما سره کړت پړت مه کوئ. زه تاسو نه یریږم شرمېږم نه. غوږ کېږده. پرون کم سیسټم چې په قبایلو کې د ووټ د خرڅولو دی هغه سیسټم راشه په پېښور او په علاقو کې هم شروع شو. دې خوا وګورئ پرون ستا د قوم جوړ شوي ممبران د بېنظیرې په حکومت کې په 2 کروڑه روپۍ خرڅ شوي که نه؟ په 2 کروڑه روپۍ د پنجاب غویو، د پنجاب غوی لږ سرب زیاتی او قیمت هم زیاتی. په 2 کروڑه روپۍ یو ممبر نواز شریف او بېنظیرې خرید کړی. دا نواز شریف چې دا خویه مخې نیولی دی که خیر را روان دی درته بیا به دې باړې ته راځم. واورئ که دلته راغی په ګډ والا بنارسۍ قربان دی شم لاس پې ووایه، قربان دی شم هسې لاس پې ووایه. په دغه تحصیل کې یو ګوګشتو تحصیلدار ناست دی. قربان دی شم ته مو مور پلار یې او قربان دی ما لیدلی نه. کوئی باہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، باہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدت را میں شناسم. و یار څنګه جامې چې اغوندې واغونده خو زه ستا د پوندو چال پیژنم. زه تاسو پیژنم
अलग टिके गई चपदे तहसील के द अंग्रेज कानून प्रोत थे मुतियाजे पे हो गई। दे डिप्टी पर दफ्तर के द अंग्रेज कानून प्रोत थे मुतियाजे पे हो गई। नन प बाड़ा और प कबायलों के लोय लोय उलमा मौजूद दी। द खपल मुल्क फैसले पखपला प कुरान शोरो कई। दा दुई चेवे शरी निजाम कतासो प पाकिस्तान के सरमायादारियत खत्म शवे नहीं और तासो शरी निजाम उली दो कमड़म नराशी प खबर में मुतियाजे खपली फैसले पखपला प कुरान शोरो कई। वालका तहसीलदार सर चे चा कीसी को यवी उगटी बली बेली कर कदा से नदा यवी उगटी डिप्टी सर चे चा कीसी को यवी उगटी यवी बेली पॉलिटिकल सर चा कीसी यवी उगटी बली बेली नुचे कुरान सरम दे चा कीसी यव बे उगटी बल बे बेली कर जमा पर खबर पोई गई उस चाप कुरान के बेलोदा अगर उगटला चे द कुरान फैसला तस्लीम करा जमा पर खबर पोई गई। नो अजीजानो पले फैसले पखपला शोरो कई प कुरान और प हदीस शोरो कई। द पाकिस्तान न तमक नवाज शरीफ त मौलाना वही मावेली दी दागा मख्ता उगोरा शरीयत रावस्तो था चे वजीर आला खजे बार न राविस्ते चे वजीर आजम शो इस्लाम दागा द खजे नामावा आयम राविस्ता कम सड़े चे खजा पमल के बरबंडर औबासी अगा सड़े पमल के इस्लाम रावस्ते मंग द पेखावर द बेगैरतों न द इस्लाम तमकऊ चे द चा खजे प सदर के 1500 रुपए सर जोड़ई राशि कना जगपटी खबरें न कब राशि सदर के एयर कटिंग वाला दुकान था मुद्रोम कद दे सरमायादार दा हुकूमत चनास्ती द दुई खजे में दरता द नई प दुकान के उन खोदे गिर में काला खजे और दो खजे तासो पदे मार्केट के लिए दिली दिखाना नोर चित शिविया बसरा न आई तासो ख्याल रखे द गुना डिपू तबाशो तबाशो कना द गुना डिपू द पाउडरो डिपू तबाशो द शराबो डिपू तबाशो आया तबाद इंतजार का वही चिदा बकला तबा की देखो गोरा पाया तबाद के वर्षा द शराबो द बोतलो दुकानों ना द चा दी द आगा कबायलू दी चे दादागिरी चे वे गोरे तब हो चे द कुड़वाए काजी से दे वो मेला इस पे आराश तस्पे बेम दासी प्लस शराब दुकान ते बनास्ती अल्लाहुम्मा सल्ली अला रहमान मदा सके चे ओशवा कला काजी पाम क मलदाद न नसदी दा चे ओशवा दा बिजनेस ता काना और द पीरानु मुरीदानम दी न पीरानु मुरीदानम दी दागा पैसे आगा चे प शराब गटली आ पीरानु ला प शुक्रानो के मर गई दागे पैसों ज़कातम पीरानु ला वर गई नन स्ताप मल के पीरी पीरी कब्जेदा पीरी पकिल चा करेदा देखो गो राई द मोहम्मद रसूलुल्लाह न लोई पीर चोको वो टोलो आई द मोहम्मद रसूलुल्लाह न लोई पीर चोको पैदा बशी द अबू बकर न लोई पीर चोको पैदा बशी द उमर न लोई पीर चोको पैदा बशी द उस्मान न लोई पीर चोको पैदा बशी द अली न लोई पीर चोको पैदा बशी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पीरम दे इमामम दे और प मैदान के तुरा पलास के वलाड़ स्पाइम दे दे का न दे प जंगे ओहद के प जंगे ओहद के गाखुना माती की प जंग के पखपला वलार दे तुरा इलाज के प जंगे बदर के पीरम दे इमामम दे दुआम कई और प जंग के मला तड़ले
سپاهیم دی، په غزوه خندق کې پیرم دی، امامم دی، او خېټه تړلې د صحابه غوندې د 3 ورځو اوګیم دی. زما په دې خبره پوهېږئ؟ نه په جومات کې به ناست یم، ځئ ورځئ زه به دوا کوم. ته دوا سره کې ته بلا والې بار روزه میدان له روزه توره راواله د دې ذلیل او رذیلو خلاف جهاد وکړه. زما په دې خبره پوهېږئ؟ د بېدینۍ ملک دی، د شرابو ډیپو دی، ملک دی د زنا ډیپو دی، ملک دی د پوډرو چې د قوم بچی په تباہ او برباد شو. د یو کسو 100 کسو بلډینګونه خو په جوړ شو، لیکن د قوم بچی په تباہ شو کنه شو. مونږ انګريزانو ته لېږل، خدای په زمونږ بچی اړوړي. د مولیانو زامن اسکی، د سیدانو اسکی، د پیرانو اسکی، د میاګانو اسکی، جنکای په راوړې دي. نو زما عزیزانو عرض مې داو چې نن په ملک زما په نظر کې 2 سيزونه دي چې زما اړه ورته دعا کوي. یو تبلیغی جماعت والا چې په ټوله دنیا حاوی شو کنه. ستا د باړې اجتماع ته زر اعظم هغه سپینګیری زمونږ د قبایلو چې سیوا د کنزلو نه به بل کار نو، هغه سپینګیرو کوتک نیولې، دوستانو لیار پرېدو، دوستانو دل تکینو، دوستانو راوړو، دوستانو داو کو، دوستانو داو کو. زمرګرو ته هم چې دا وګوره، دا هغه بوډاګان دي چې په حجره کې بناستو دومره بوتل د